بسم الله الرحمن الرحیم. دا د شپاړسمې سپارې نهم درس دی او د طه سوره چې شلمه سوره ده د یو شپېته نه تر یو اتیا آیت ورسره ولولئ ترجمې سره چې بهتره پوه شئ او دا کلمات چې دي دا ځان سره حفظ کړئ، زده یې کړئ چې آینده کې تاسو ته لوستلو کې اسانه وي چې پوه شئ چې څه لولئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فیسحتکم نو هلاک بکړي تاسې بطریقتکم المثلی په لار ستاسې ډېره غوره. من استعلا هغه څوک چې برلاسی شو، یخیل الیه مفهوم دا دی چې په خیال کې راتله په لور د هغه. فاوجس مفهوم دی چې نو وموندله فی جذوع النخل مفهوم دی چې په تانو کې د کجور. لن نؤثرک هیڅ کله به غوره نه کړو تا یبسه وچه درکه د نیولو. فیحل نو راښکته بشي. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده یې کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې دوه ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ. دوه ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که دوه ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو په کاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې نهمه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.